دا د روسیې لپاره په اخلاقي لحاظ باندې هم یو ښه اقدام نه و. روسیه چې له چا سره درېدلې ده او له کومو هیوادونو سره چې درېدلې ده هغه هیوادونه همیشه له بدو عواقبو سره مخ سوي دي. هم طالبانو دا کار د مایوسي له وجې کړی او هم روسیې. د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو خورا خبرونه راپارولي دي. روسیې د نړۍ د لومړني هیواد په توګه 13 ورځ د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا د روسیې لخوا یو زړور ګام بللی او د هغه ستاینه یې کړې ده. د همدې موضوع په تړاو د پخواني حکومت له چارواکي او د خوست والي حلیم فدایي سره خبرې کوو. فدایي صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. ستاسې په نظر روسیې ولې دغه ډول یو ګام پورته کړ؟ روسیې اصلا په نړۍ کې خصوصا په سوریه او یوکراین حتی ایران کې د خپلو ناکامیو د جبران په خاطر باندې داسې یو اقدام وکړ تر څو یوه داسې ډله چې هغه د افغانانو له لوري هم په رسمیت نه ده پیژندل شوې، ملي مشروعیت هم نه لري او د نړیوالو له لوري هم منزوي ده په رسمیت پیژني. په دې کار سره روسانو هغه نړیوال اصول هم مات کړل او ترڅنګ یې هغوی هغه نړیواله اجماع چې کومه د طالبانو پر وړاندې باندې موجوده وه له هغې نه هم ځان منزوي کړ چې فکر کوم دا په سیمه کې یو نوی رقابت رامنځته کوي د یو داسې رقیب هیواد له لوري په ټوله نړۍ کې د اولین هیواد په توګه د طالبانو پیژندل دا معنا لري چې طالبان هم له غرب نه مایوسه شوي دي او هم هڅه کوي چې هغوی د شرقي بلاک د روسیې په طرف باندې له غربي نړۍ نه اړیکې وشکوي او دغه طرف ته راشي چې دغه ډول سیاستونه د افغانستان په د 50 کلنه دوره کې ډېر خطرناک وو، ځکه چې روسیه چې له چا سره درېدلې ده او له کومو هیوادونو سره چې درېدلې ده هغه هیوادونه همیشه له بدو عواقبو سره مخ سوي دي. فکر کوئ چې روسیې ته افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو مسایل مهم نه دي چې تر دانه نه پورې د طالبانو له بیا راتګه پرې بحث کیږي او طالبان په نه مراعاتولو تورنېږي؟ دغه مسایل ورته مهمه نه وه؟ داسې وه چې روسیه هم مایوسه شوې وه ځکه چې په یوکراین کې هم دوی کافي پرمختګونه که په سوریه کې هم خپل یو ملاتړی ډیر قوي هغه حکومت له لاسه ورکړ، په ایران کې هم همدا. زه فکر کوم چې روسیې په دې کار کې دا ویره هم درلوده چې داسې نشي چې طالبانو په رسمیت کې غربي هیوادونه له دوی نه مخکې شي او روسیه چونکې په خپله باندې یو استبدادي او دیکتاتوري رژیم دی او د طالبانو حکومت هم همدې ډول یو انحصاري او استبدادي رژیم ده، نو فکر کوم چې د هغوی لپاره د بشري حقونه، د بیان ازادي او دغه نور مسائل دا ډیر وروسته مسائل دي. لومړی څه چې د هغوی لپاره مهم دي هغه دغه دی چې څنګه وکولای سي غرب په دغه جبهه کې ناکام کړي او حد اقل د غربي هیوادونو هغه د نفوذ مخه ونیسي. او باید له یاده ونه باسو چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په جریان کې پاکستان، ایران، چین او روسیې د ناتو پر خلاف باندې د طالبانو سره هم اړیکې درلودلې او هم یې ډیر قوي حمایه کول. او زه فکر کوم چې د دوی دغه رسمیت داسې تصادفي نه دی بلکې د پخوانیو اړیکو او دوی ته د تمایل او په عین حال کې له غرب سره د رقابت په خاطر باندې دوی په رسمیت وپېژندل. دا پریکړه څومره د طالبانو په ګټه ګڼئ او طالبانو ته په اوس وخت کې په دغسې یو حالت کې روسیه څومره مهمه ده؟ زه فکر نه کوم دا یو سمبولیک ارزښت لري، اما که موږ د افغانستان دغه لنډ 50 کلن تاریخ ته وګورو ټول هغه هیوادونه یا حتی هغه ډلې چې په افغانستان کې روس پلوه وې هغوی هم په ملت کې
خپل هغه حیثیت له لاسه ورکړ او هم هغه نظامونه سقوط وکړ. یو خبره باید له یاده ونه باسو چې په د اوس وخت کې هم امریکا لومړنی هیواد دی چې د طالبانو سره مالي مرستې کوي او ورپسې جرمني بیا دومه درجه کې راځي په نړیوالو مرستو کې. نو زه فکر کوم چې په دغه کار سره به حتی دغه مرستو باندې هم تاثیر وشي او باید وي کې ځکه چې طالبان د باور وړ خلک نه دي او هغوی هر وخت یو صورتیات درجې خپل سیاست بدلولی سي او دا هغه خبره ده چې موږ تل غربي هیوادونو امریکا نورو ته ویلي دي، اما متاسفانه دوی د خپلو داخلي سیاستونو په خاطر باندې هڅه کوي چې طالبان داسې ښکاره کړي چې ګواکې هغوی بدل سوي دي او له غرب سره به ښې اړیکې ولري. په دې کار سره زه فکر کوم طالبان د غرب په ځای باندې روسیې ته ولاړل او دا یو هم طالبانو دا کار د مایوسي له وجې کړی او هم روسیې. یعنی که تاسو هغه سمبولیک تاسو یاد کړئ چې دا یو سمبولیک ګټه لري او فکر کوئ چې د روسیې رسمیت پیژندل د طالبانو لپاره یو راسته راوړنه کېدای شي، لویه لاسته راوړنه چې وروسته بیا نور هیوادونه موسي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني؟ دا د روسانو دپاره لاسته راوړنه ده ځکه چې هغه ډله چې ټوله سرمایه او ټول مذاکرات ورسره امریکا او غرب کړي وو هغه نن روسیې طرف ته لاړل. برعکس د طالبانو لپاره په لنډ مهال کې د دوی دغه روایت او نیریټیو دپاره شاید یو څه مقطعي تبلیغاتي ګټه ولري، اما په ستراتیژیک توګه باندې زه فکر کوم افغانستان شاید د نړیوالو قدرتونو ترمنځ بیا یو رقابتي میدان ته ولاړ سي او دا خطرناک دی ځکه موږ ګورو چې زمونږ هر حکومتونو چې دغه توازن له لاسه ورکړی دی هغه همیشه له سقوط سره مخامخ شوي دي او داخلي جګړو ته تللي دي. ښاغلی فدایي، فکر کوئ نور هیوادونه په ځانګړي ډول بریکس هیوادونه لکه هند او چین دوی ته هم روسیې دغه لاره پرانیسته چې د روسیې په پل د قدم کېږدي او طالبان دې په رسمیت وپېژني؟ او داسې دی چې د دې امکان شته ځینې هغه هیوادونه چې هغه د روس سره کلک ملاتړي دي کېدای شي هغوی دغه ډول یو اقدام وکړي، اما روسیه په خپل ذات کې ډېره منزوي سوې ده. تاسو ګورئ هغه حتی د یوکراین د جګړې لپاره له شمالي کوریا نه همکاري غواړي. په ایران کې هغوی مطلق ونه شوی کولی چې له ایران سره همکاري وکړي، همداسې د سوریې بشار الاسد رژیم بچ نسو کړلی، نو هغوی به څنګه وتوانیږي چې طالبانو ته نجات ورکړي. بلکې که موږ افغانستان ته لاړ شو د استاد رباني حکومت په هغه وخت کې هم د روسانو سره ډېرې ښې اړیکې درلودلې، یا هغه ډله چې د مقاومت په نامه باندې یا په هغه وخت کې د شمال جبهې په نامه باندې مشهوره وه، هغوی هم له دغه هیوادونو سره کافي نږدې اړیکې درلودې، مرستې ورسره کولې، اما دغه ټول ناکام شول ځکه چې فکر کوم زما هغه فهم دغه دی چې افغانان باید اول یو ملي مشروع نظام ولري او وروسته له هغې نه ولسونه د یو سیاسي مشارکتي پروسې له لارې خپلې ملي ګټې تعریف کړي او د هغوی په رڼا کې هغوی هغه خپل بهرنی سیاست تعریف هم کړي او دوست او دښمن هم په همغه تله باندې وتلي. په داسې مرحله کې چې طالبان لا تر اوسه له نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې لري او تر اوسه پورې هغوی د میرمنو حقونه په بشپړ توګه حذف کړي دي، د انحصار او استبداد سیاست خپل کړی دی. په دغسې مرحله کې زه فکر کوم دا د روسیې لپاره په اخلاقي لحاظ باندې هم یو ښه اقدام نه و، بلکې سړي ته شک پیدا کېږي چې شاید دا کار د سیمې د ځینو ګاونډیو سره په تفاهم سوی وي تر څو افغانستان کې یا په د سیمه کې نوره نارامي زیاته کړي.